أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة النساء آیت نمبر 43. دی قرآن کریم یو طریقه ده په بیان دی احکام و مسائلو کی. سی قرآن کریم چیرتم دسی نکوی سلیوی مخی قصص شروع کی ایوه قصه بلی دسی نکوی داسم نکوی سلیوی مخی نه بیان دی احکام شروع کی، بلکہ یو څو احکامی بیا قصص بیانیږي، بیا احکام بیانیږي، بیا دی جنتونو ذکر وی، دی جهنم ذکر وی، داسې قسم مسائل بیانوي. دا صرف د دې په خاطر سی اکم کسان سی دې په معنا او په مطلب پوهیږي سی هغوی په دا یو قسم بیان باندې ستړي ستومانه نسی. نو تر اوسه پورې الله تعالی احکامات بیانول. په دغو آیاتونو کې الله تعالی د مخکنیو قومونو ذکر کوي چې هغه یهودیان دي، نصارا دي. هغوی هم داسې ول لکه موږ تاسې الله تعالی آسماني کتاب ورکړی و، خو بیا دوی راولاړ شول په آسماني کتاب کې لاس ووهل، په هغې کې تغییر وکړو، تبدیل وکړو، الله تعالی بیا بیان وکړي. نو دلته الله تعالی موږ تاسې ته دې خبرې ذکر کوي چې تاسې داسې مه کوئ لکه د هغو په شان. الله تعالی آسماني کتاب درکړی قرآن، دا په صحیح معنا خلکو ته وایاست. الله تعالی دین درکړی اسلام، دا په صحیح معنا خلکو ته بیانوي. په دې کې زیادت و نقصان، لاسوهني، د پیسو لپاره په دې کې تغییر و تبدیل دا مه کوئ. دا د مخکنیو غلطو خلکو کار ده. اوس د هغو بیان کوي. الم تر الی الذین، آیا د تا علم نه ده رسېدلی هغه کسانو ته اوتو نصیبا چې ورکړی شوی و هغو ته نصیبا یو برخه من الکتاب د آسماني کتاب. آیا علم تو نرسیده به آنانی که اوتو به ایشان داده شده بود نصیبا یک سهم من الکتاب از کتاب آسمانی. یشترون الضلالت، یشترون دی بیا غوره کول، دی اخستل گمراهی، و یریدون او دی اراده درلوده، و یریدون او دی غواړي ان تضل السبیل ستاسم گمراهان سی لسید لارینه. نو هغو مخکنیو خلکو ته چې الله تعالی د آسماني کتاب یو برخه ورکړې و، تورات انجیل ورکړي و، دی څه چل کول؟ یشترون الضلالته، دی د آسماني کتاب په بدل کې گمراهي غوره کړې وه، گمراهي انتخاب کړې وه، اخیستلې وه، یا گمراهي را خریده بود در بدل کتاب آسمانی. و یریدون او دی غواړي ان تضلوا السبیل ستاسم له دې حق لارې نه گمراه کړي. لکه دا نن سبا یهود و نصارا و ټول کوشش همدغه روان ده چې موږ خو خپل آسماني کتاب پرېښه، یهود نصارا وایي دی خوا نه تورات مني نه انجیل مني، له ځانې خبرې جوړې کړي. مسلمانانو پسې هم دی د ګمراهي اراده لري چې تاسې ولې د قرآن باندې ټینګ یاست، کلک یاست، پرېږدي له دې نه واوړئ. و یریدون ان تضلوا السبیل، دی اراده لري چې تاسې هم ګمراهان سئ، له دې حق لارې نه کاږه په بله روان سئ. الله تعالی ما او تا ته وایي وای تا ته خپل دشمنان نه معلومیږي. دا لکه څوک یو ماشوم ته نصیحت کوي، اس یو وضاحت کوو. ماشومان خو کم عقلان دي کانو، هغه په کلي په محله کې په ګاونډ کې له هغه چا سره چې ډېر خوشحاله وي چې هغه 10 روپۍ ورکوي، موبایل ورکړي، ګیمونه وکړي، چېرته کرکټ ته بوځي، لوبو ته بوځي، پتنګان متنګان ورته واخلي، بس چېرته لامبا مامبا ته لاړ شي، بس ماشوم دې سره ډېر خوشحاله. هغه پلار چې سبق ته کېنوي، لمانځه ته، جومات ته، سکول ته، بل ته هغه سره له لانجوي، له مور سره یې لانجوي. دی ګمان کوي چې دا ظلم کوي او هغه ما باندې ډېر مهربان. خو دا پلار که دی بچي ته وایي چې بچی ته خپل دوستانو دشمنان نه پېژنې، کمقل مه کېږه، اصلي د تا دوستان مونږ یو، هغه دی نه د دوست. نن سبا د مسلمانانو که نارینه دي که ښځینه دي همداسې یو کیفیت پکې راغلی. که ته حق لارې ته کشوې، قرآن حدیث ته کشوې، نو دی وای دا تاسې زړې خبرې کوئ، موږ شاته بوځئ، د موږ د ترقي، د پیشرفت، د دې ممانعت و مخالفت کوو. دی ګمان کوي چې بس دغه بې ستري، بې حجابي، نور ناروا فحشا په دغه کې د موږ پیشرفت ده، په دې کې موږ ترقي ده. والکه دا ترقي نه ده، دا په خپله
یو پسماندګي د ستاسې دې خواته روان یاست د الله ومنئ الله دې موږ دشمنان ډېر ښه پېژني موږ ته نه معلومیږي والله اعلم الله ډېر ښه علم لري باعدائکم د تاسې په دشمنانو نو الله سې درته وایي چې دا دشمن دی هغه دشمن وبولئ الله سې وایي چې دا دوستان دي هغه د تاسې دوستان دي وکفا بالله ولیا وکفا بالله نصیرا دا یو بله مسله کوي چې الله تعالی دې موږ دشمنان پیژني نو الله خو راته وایي چې نصارا د دشمنان دي یهود د دشمنان دي نو یهود او نصاراو سره خو دشمنی کوم له هغو سره پیسې دي له هغو سره زور ده سبا مې تباه کړي کاله الله وایي له دې مه یېرېږه کفا بالله ولیا الله کافي ده د تا لپاره دوست وکفا بالله نصیرا الله تا ته کافي ده مددگار نصرت کوونکی مه د دې د دوستي تمه کوه مه د دې د نصرت تمه کوه الله تا ته دوستم کافي ده الله تا ته مددگارم کافي ده له هغو خبرو نه ویره مه لره دا کفا یکفي کفایتا فهو کافن دا باب ډېر مستعملیږي دلته قرآن کریم کې د دې باب یا یوه خاصه ده دا همیشه په فاعل کې با راځي یا په مفعول کې هغه با زائده وي په لفظ کې ویل کېږي په معنا کې لرې هم کې معنا یې نه خرابېږي نو دلته دا کفا فعل ده بالله دا فاعل ده باب کې زائد ده او دا ولیا دا تمیز ده هذا القیاس کفا بالله نصیرا دا کفا فعل ده بالله فاعل ده نصیرا تمیز ده کفا الله ولیا کافی ده الله تعالی په اعتبار د دوستی سره کفا الله نصیرا کافی ده الله تعالی په اعتبار د مدد و نصرت سره تمیز خو بیا تاسې ویلې تمیز له نسبت نه هغه فاعلي نو موږ کولی شو دلته دا ولیا نصیرا دا فاعل کو الله ته مضاف کو کفا ولایت الله دی الله ولایت دوستی دا کفایت کوي وکفا نصرت الله دی الله مدد و نصرت دا کفایت کوي دی بل چا نصرت و مدد ته باید مسلمانان سترګې خړې نه کړي من الذین په دی اول آیت کې الله تعالی وفرمایل وای هغه کسان چې موږ دوی ته د آسماني کتاب برخه ورکړې وه یشترون الضلالة هغوی ګمراهي غوره کوي الم تر الی الذین آیا د تا علم نه ورسېدلی هغه کسانو ته اوتو نصیبا من الکتاب چې دوی ته ورکړی شوی وی او برخه د آسماني کتاب یشترون الضلاله دوی ګمراهي غوره کوي ګمراهي اخلي انتخاب د ګمراهي کوي په بدل د آسماني کتاب کې دلته الله تعالی تفصیل کوي چې څنګه دا یهود نصارا د آسماني کتاب په بدل کې اختیار د ګمراهي وکړو ګمراهي یې غوره کړه ګمراهي یې واخیستله ګمراهي یې راخپله کړه چې تو یهود و نصارا در بدل کتاب آسمانی گمراهی را انتخاب کرد اسے تفصیل کرد من الذین لهغه کسانو نهادو کوم چې یهودیان شوي دي بعضې کسان یحرفون الکلمه دوی تغییر ورکوي کلام الله لره عن مواضعه له دې بعضې ځایونو نه مواضع دا جمع د موضعون ده موضع ځای ته وایي مکان ته وایي مقام ته وایي یهودیانو به د بعضو آیاتونو د بعضې کلماتو د الله تعالی په تورات کې ځایونه به بدلول څنګه به بدلول هلته راغلي وو تورات کې د نبي علیه صلات وسلام صفات ذکر ول د هغو ټول صفات ذکر ول نو هلته به راغلي ول وایي د نبي علیه صلات وسلام بشره چې ده دا به سپینه وي خو سوروالی به پې باندې خلط وي ویښتان به یې تور وي سترګې به یې تورې وي دوی هغه بدل کړي وو وایي رنګ به یې سور وي ویښتان به یې سره وي سترګې به یې شنې وي له ځان یې بدل کړي ول دا اوس د الله تعالی آیاتونه په تورات کې یو شانې ول دوی راولاړ سو هغه یې بل شانې کړل اول من الذین له دغو کسانو نه هادو دا کوم چې یهودیان شوي دي بعضې داسې کسان یحرفون الکلمه دوی بدلوي کلمات الله عن مواضعه له خپل ځایونو نه اشجایای خود بدل میکنه کلمات الله دا یو دا د دې یو صفت ویقولون او دوی وایي سمعنا وعصینا دوی به نبي علیه صلات وسلام په حضور کې ناست ول هغه ته به ویل د تا خبرې مو اورېدې یا خپل وخت کې د خپل پیغمبر حضور کې د موسی علیه السلام په حضور کې خپل پیغمبر ته به ویل وایي د تا خبرې مو واورېدې وعصینا او منوینا ویقولون او دوی وایي سمعنا وعصینا وامر ویدلې خو منوینا
شنیدم کلام تو را ای پیغمبر و عصینا و قبول نمی کنیم. دا امدس خلق موسی علیہ السلام سکل لفرعون هجرت وکو سینا دشت تراغی بیا قوم ته وویل سرازی الله تعالی امر کړی سلار سو په شام کې جهادونه وکړو. شام کې یو قبیله و د عمالقه په نام کافران ول، نو سي امر ورته وکړو سرازی جهاد وکړو. ابني اسرائیل ورته ویل دا يهودو وای اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، وای تلال شدیتا پروردگار دلال سے جګړه دیو کی موږ بدلتا ناستیو. ل پیغمبر سره هجرت وکړو لفرعون راغل الوس د جهاد امر وس نجي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکله هجرت وکړو بیا د بدر غزا ته روان وو، نو صحابه سره مشوره وکړه. په صحابه کې یو صحابي جکسو اسید ابن حذیر و یا رسول الله ته دا سوچ ونه کړې چې موږ به تاسو هغه خبر وکړو کدي بني اسرائیلو چې موسی علیہ السلام ته وکړه. موږ هغه خلک نه یو چې موږ به بیا تاسو وایو چې تلال شي تا پروردگار لال سي جګړه وکي موږ بدل تناستو. یا رسول الله موږ به تا کی پلو چپ پلو د تا مخه د تا شاته به موږ جنگيږو او موږ ته امر وکړه چې یمن تلال سي برک الغماد التب ځان رسو. او یا رسول الله امر وکړه چې په دې سمندر باندې ور ودانګي ورلاهو سي بس په دې به مرګډيږو موږ به د سینې لکه خلک. نو مسلمانان د سینې چې هغه وای سمعنا وعصینا، مسلمانان وای سمعنا واطعنا. دا د يهودو صفت ده. آیت می واورید او حدیث می واورید منمی نه، دا د مسلمان صفت نه ده. نو دې داسې گمراهي غوړه کړی و آیاتونه به اوریدل منل به نه. دا د اول بد صفت. دویم بد صفت اول خو کلمات الله بدلول، آیاتونو کې تحریف او تغییر کول. لکه دا نن سبا بعض خلک په آیاتونو کې تحریف او تغییر کوي. امریکایان کافران د دین دشمنان هغه صلح دوست بولی، هغه د صلح فوجونه بولی. طالبان قاریان حافظان مجاهدین د اسلام هغه ته دهشتګرد وایي. دا ټول هغه د يهودو زمن د هغه په لار باندې روان دي. دا ښکار به څوک نه کوي. آیاتونو چې څنګه مطلب یې هغه څه بیانوي. دریم صفت واسمع غیر مسمع. دریم بد صفت يهود به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې ناستول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به خبرې کولې، بیا به ورته واسمع واوره دې موږ خبر غپی ماره بشنو. غیر مسمع یو ور به دې خبرې مطلب بیان. مسمع دا صيغه د مفعول، لا اسمع يسمع اسمع بل تاورول بدیګه کس شنوانیدن. مسمع سخپل خبر بل تاوروي، مسمع سدی بل خبر ورته اورول شوی. دا اصلا په عربو کې یو د مدح خبر و. مثال ما به لدی قاری صاحب سره خبرې کولې په عربي کې، نو بیا هم دسی ورته ویل یا اخي اسمع غیر مسمع. ای ورور دی ما خبر واوره غیر مسمع، تا ته دی وانورول شي بدی خبري. یعنی دی ما دا که خبر واوره بدی خبري دی الله درته نه اوري. دا یو دعا ولا په عربي کې اصلا دا ډیره ښایسته خبر و. دا به خلکو ویل یو بل ته چې خپل مشر سره ملګری سره دوست سره به خبرې کولې، بیا به ورته ویل ما خبر واوره الله دې تا ته غلطي خبرې نه اوروي. واسمع غیر مسمع ګپې مره بشنو الله به تو سخنای بدر نشنوانه. دا دې اصلي معنا و دې خبرې. خو دې يهودو خبيثانو به دا دې طعن په نیت وایي. د دې به مطلب دا واسمع د موږ خبر واوره الله دې نه در اوروي. ګپې ماره بشنو الله به تو نشنوانه، یعنی الله دې کون کسي بيخي موږ خبر نه اوري. د دې به دا غلط نیت وکړي. الله خو د دې په نیتونو خبرو، الله خو په زړونو په سینو باندې خبر. دا د دې دریم قباحت واسمع غیر مسمع. د موږ خبر واوره الله دې نه درته اوروي. ګپې ماره بشنو الله به تو نشنوانه، یعنی مو تو کرب مانی. دا دې مطلب دا. سلورم د دې قباحت. سلورم دی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې ناس راعنا به ویل. دا په سورته بقره کې مې وری ویلو. دا راعنا دا اصلا صيغه د امر ده. لراع يراعي مراعاتا. راع يراعي مراعات دا موږ تاسو مستعملو. مراعات لحاظ توای، رعایت توای. لکه مثال په مجلس کې څوک خبري کوي تا ته څوک غوږ نه ږدي، نو تور تایواله کې د موږ هم لګ رعایت وکړه.
مارم کم زره مراعات بکو دی موږ رعایت وکړو یعنی موږ ته توجه وکړو صحابه و به دا نبي علیه الصلاة والسلام ته ویله صحابه اوس به نبي علیه الصلاة والسلام سره خبر کوله نو بیا به ورته ویل راعنا یا رسول الله دی موږ رعایت وکړه دی موږ لحاظ وکړه موږ ته توجه وکړه ای دی الله رسوله دا خبر به دی کوله او د دې ترکیب نحوی داسې راځي راعي دا به امر سي انت به کې ضمیر آب فاعل سي نا دا به ضمیر منصوب مفعول به متصل سي راعي رعایت وکړه نا زمونږ رعایت کنید شما نا مارا دا صحیح معنا و دا د صحابه و مراد دی خبیثانو یهودو به له دې نه څه معنا اخیستله هغو به له دې کې دوه توجیهګانې کولې یا بیا دا راعنا دا به صیغه د امر نه کوله لراع یراعي مراعاتا دا به صیغه د اسم فاعل کړه لرعونتنا رعونا يرعنو رعونتا هغه حماقت ته وایي راعن احمق ته وایي او دا نون به نون مضاف الیه کو راعنا ای دې موږ احمقه یا به دا راعنا صيغه د اسم فاعل کړه لراعنا راعي شپونکی ته وایي دا ګډي وځي سترای راعنا ای دې موږ شپونکای الله خو دې په نیتونو خبرو الله ورته لای ګوري دا د صفات خلق دي لسامي خبري نه غلطه معنا اخلي وراعنا او بل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراعنا وای لین بالسنتهم لین دا مصدر ده للوا یلوی لین دا تاولو توای پیچلو توای یو شی د سی پیچ کې لکه اوس ما د خپل شامله دا مې د سی پیچ کړه تاو میکړه لوا یلوی لین لویت العمامه دا شامله می تاو کړه دلته بیا دا حال ده په معنا د فاعل سره لاوین بالسنتهم دې سی بدراعنا ویل په داسې حال کې سدی به تاول کول په د خپلو ژبو یا پیچانیدن می کردن به زبانهای خود نو څنګه به ویل هغه عین ته به لګزیر ورکو راعینا سلوغو چې راعي جوړ سی په معنا د شپونکی په معنا سره لین بالسنتهم په داسې حال کې سدی به تاول کول په خپلو ژبو باندې وطعنا فی الدین دا مصدر د په معنا د فاعل سره حال ده وطاعنین فی الدین او دی به طعن ویل دی به عیب ویل فی الدین په دین د اسلام کې عیب به ویل دا خبرم نن سبا په د یهودو کافرانو کې دا نن سبا مشته ده دا مسلمانان سدي دا ډیر ښه خلک دي ګوره موږ چېرته هم د چا د مقدساتو بې عزتي نه کوو د موسی علیه السلام موږ بې عزتي نه کوو د عیسی علیه السلام د تورات د انجیل بلکې په هغو باندې موږ ایمان فرض بولو موږ په تورات باندې ایمان فرض بولو له تورات نه که څوک منکر سي چې دا آسماني کتاب نه ده هغه به کافر وي موسی علیه السلام څوک سپکه وکړي هغه کافر شو د عیسی علیه السلام څوک سپکه وکړي هغه کافر شو موږ وایو دا ټول د الله تعالی بندگان دي د الله تعالی انبیا دي له ګناه او له خطا نه پاک دي دا د موږ عقیده ده دوی داسې د موږ د تاسې د دین د ټول اهانت کوي د پیغمبرانو د موږ د اهانت دی کوي د قرآن اهانت دی کوي د کلمې اهانت دی کوي د شهیدانو د بندیانو د موږ د ټول د شریعت د دین د شعائرو د سپکه کوي دا ټول دغه خلک دي دوی داسې دا ګمراهي په پیسو باندې اخیستلې ده او هدایت پرېښودلی ولو انهم الله تعالی وای که چېرته دوی دا خبرې نه وای کولی یعنی په دین کې تغییر و تحریف نه کولی او بل دا نبی علیه الصلاة والسلام ته اسمع غیر مسمع نه ویلی راعنا باندې خپل خلو غلطه نه تاولی په دین کې عیبونه نه ویلی دا به دوی ته ډېره ښه وای ولو انهم یقینا که چېرته د اهل کتاب قالو دوی داسې ویلي وای نبی علیه الصلاة والسلام ته سمعنا واطعنا یا رسول الله موږ د تا خبر واورېدله واطعنا او اطاعت تابعداري مو وکړله ومو منله او دوی نبی علیه الصلاة والسلام ته ویلي وایي واسمع یا رسول الله د موږ خبر واوره وانظرنا او موږ ته نظر وکړه د راعنا په ځای وانظرنا ویلي وایي لکان خیرا لکم نو دا به دوی ته ډېره غوره وایي واقومو او دا به ډېره ثابته خبر وایي دا به ډېره مضبوطه خبر وایي اقومو په معنا د ثابت مضبوط محکم دا به ډېر محکمه خبر وایي نو دوی ولې دا مضبوطې خبرې نه کوي
دی ولی دا صحیح خبری نه کوي د دې اصلي وجه دا د الله په دی لعنت کړی ولکن لیکن لعنهم الله لعنت کړی په دوی باندې الله تعالی بکفرهم په سبب د کفر د دوی فلا یؤمنون نو ځکه دوی ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر ډیر کم پس از این وجه ایشان ایمان نمی آورد مگر بسیار کم تر امدیج پوری بسته د دې آیاتونو موږ تاسو ته دا درس او عبرت سو چې موږ تاسو باید د یهودو د نصاراو په شان نسو کوم چې آسمانی کتاب پرې خودلې او گمراهی غوړه کړی ده په دغه طریقو سره چې په آسمانی کتاب کې به تغییر کول انبیاء او تبویل چې تا خبرې واوریدلې خو منوي نه انبیاء اوس پکاوي به کول په دین کې به طعن ویل موږ باید داسې نسو موږ باید آسمانی کتاب په روان سو په دین په روان سو او کومه خبر چې د قران او د حدیث د شریعت کې موږ باید وایو واموریدله او ومنله څومره سیم توان او قدرت نور عزتمندو په دین باندې عیب ویل د دین په شعائر باندې پسخند ملنډي کول ګوري په دې سړی کافر کیږي دا د يهودو د نصاراو د منافقینو صفات ده د دین په یو خبر څوک ملنډي نه وي دا بعض مسائل دي هغه په دین کې د دین شعائر هغه توای علائم د دین لکه اوس جمعات دا د دین علامه ده اذان دا د دین علامه ده اقامت قرآن په سنت طریقه ګیره په سنت طریقه لنګوټي بیت الله عرفات مزدلفه مینا دا ټول د موږ تاسو د دین علائم دي په اذان څوک ملنډ پسخندو کې دا کافر ده په انبیاء څوک سپکو کې دا کافر ده د بیت الله څوک بے عزتی وکړي د مسجد څوک بے عزتی وکړي د قرآن څوک بے عزتی وکړي په دې باندې بالکل سړی کافر کیږي دا به ورسته په تفصیل سره ان شاء الله راځي په خپل کې او دا د يهودو د نصاراو صفت ده دا د صحیح مسلمانانو صفت نه ده الله تعالی دې موږ تاسو ته هدایت سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین یا الله دا قرآن کریم ترجمه په خپل حضور کې قبول او منظور کړي امين هیڅ زیادت نقصان پات شو یا الله تیرا معاف کړي امين یا الله په قرآن او حدیث باندې صحیح برابر کړي امين یا الله دې غلطو خلقونه مگر زوی کوم چې په قرآن او په دین کې تحریف او تغییر کوي یا الله دغه کسانو مگر زوی کوم چې په شعائر او علائم د دین باندې پسخند او استهزاء کوي یا الله دې الله تعالی د قرآن او د دین صحیح تابعداران جوړ کړي دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړي یا الله ظاهري باطنی ناروغي تم صحت عافیت نصیب حاضر مجلس کې څوک ناروغان الله د صحت عافیت کړي کورونو کې د موږ تاسو مشران کشران بچیان الله د صحت عافیت کړي یا الله په مسلمانانو د اهل اسلام فضل او رحم وکړي یا الله د شام د مسلمانانو خصوصي نصرت و مدد وکړي یا الله یا الله روسانو د دې مزدوران مناکام کړي یا الله ذلیل کې سپکی کړي یا الله ته د مجاهدینو حافظ ناصر سي یا الله مجاهدین په صحیح طریقه باندې روان یا الله غلطو کارونو اخلاق او آداب نه وساتي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب